اوټونه بیا رالل اوټ به چاله ورکې او چاله به نه ورکوې پوه شوې اوټونه بیا رالل چاله به ورکې چاله به نه ورکې نو دغه خبرې پرېږده دا خبرې پرېږده پوه شوې هر سړی ښه هم پېژني او خراب هم پېژني پوه شوې والم ښه برابر خوړلي انشاءالله نور به هم خورئ که خیري ښه برابر وال به خورئ چې کم راشي که نه یو چې راشي د هغه د پاسه غټ ډله راځي بل چې هغه لاړ شي د هغه د پاسه بیا غټ راشي یو به په بل باندې بخې خو جګړې مه کوئ ګورئ نن سبا په کور کې صاحب دوه وروڼه یو پاټی سره دي یو ورور بل پاټی سره دی په خپل کور کې یو به دې لوټ ورکوم دې له بوټ ورکوم پلان ښې کړې پلان کې ښه دی د دوه وروڼو په کور کې روانه راغله جګړه جوړه شو هلکه ظالمه تا ته پیدا څه ده خپل د مور روړې بچې دی په هغې وغورځوه اوټ چې چاله ورکې ته پیشه او کار دی پیشه خو جګړې مه کوه مسلمان سره روانه مه پیدا کوه هیڅوک هم درله څه نه درکوي د اسلام خیر غواړه چې الله د اسلام له ترقي او بری ورکړي الله دې د وطن حفاظت وکړي باز دغه دوه دعاګانې کوه هیڅوک هم په کار نه راځي او تا ته مشران لیډران دا وایي نه ته جګړه وکړه هغوی هم درته دا نه وایي چې ته جګړه وکړه ډېر وخت پکې تیر شو موږ کره یو ښځه راغلې او ډېر زیات کلونه وشو نو هغه راغلې او نو هغې ویې څه وظیفه راله راکړې زوی مې د پانسۍ په کوټه کې دی او بیا قصه شروع کړه په هغې زمانه کې دا بسونه زیات اوس خو بسونه نشته نو زوی مې په بس کې ناست نو یو سړي باچا خان پسې خبره وکړه د باچا خان پوزه اوږده ده وایي زوی مې نیشنلي و موږ نیشنلیان وو موږ ورته چې په زوی مې ورته په څه چې پوزه اوږده ده وایي نه پوزه اوږده ده بس د باچا خان په پوزه روان شو زوی سره مې تماچه او تماچې راوکړه خو چې ټش شو هغه سړی یې وویشت د هغې د لاسه زما زوی لاړ او د پانسۍ دعوه پې وشوه د پانسۍ په کوټه کې پروت دی زمونږ زنانه ورته وی چې باچا خان کره لاړ شي ولته بیګم نسیمې ته خپل فریاد وکړي نو هغوی به درله څه چل وکړي وی تلي یو وی بیګم نسیمې ته مو وی بیګم نسیم وی چې د بابا پوزه خواسې موږده وه نو دا خو رښتیا خبره ستا د زوی کار شو چې سړی یې پیشته دا بابا پوزه خواسې موږده وه ستا د زوی کار شو چې سړی یې پیشته نو بیا به دغه لیډر هم ګورې ملامته کوي باچا خان په خپل یا ښه سړی تېر شوی دی یا بد سړی تېر شوی دی هغې سره زمونږ کار نشته دی شپې او نه چا پسې خبرې کوم خو وروڼو دا کار مه کوه که ډز دی په یو مسلمان باندې را پاټۍ دپاره وکړه او جیل ته لاړې ځان له د خپل آخرت تباه و برباد کړه دنیا دې هم تباه کړه آخرت دې هم تباه کړه د بل دپاره مړي مه کوه ځان له آخرت مه تباه کړه د مسلمان وینه دا یو ډېر عظیم الشان وینه ده دا یاد وساته ګورې مسلمان چې وژنې د حدیثو مبارکو کې راځي په درې شیزونو باندې یو سړی وجلی شي یو دا چې یو مسلمان دی دی مرتد شو ایمان یې پرېښود نو دی به وجنې خو هغه هم ستا کار نه دی د حکومت کار دی بل دا چې یو سړی دی وعدې کړی دی او د احسان د هغې څخه خپل شرایط تېغه شته او د یو ښځې سره بدکاري وکړه او په موقع باندې ګیر شو څلور ګوان وي په یو هر څه په سترګو باندې ولیدل نو بیا حکومت دغه سړی سنسارولی شي دا دویمه شوه او درېیمه دا ده چې یو انسان قتل کړي قتل نو دا قاتل هم په قصاص کې وجلی شي خو دا به هم ته نه وجنې دا هم د حکومت کار دی ولې ځکه که ته د خپل پلار قصاص په خپله باندې یو سړی وجنې هغوی به تا وجنې او ته به هغه وجنې هغوی به تا وجنې او ته به هغه وجنې یو لویه سلسله به را روانوي نو د پاکستان دا غټ غټ عدالتونه دي د سره پاره عدالت شته که نه تاڼه شته که نه هغې ته خپله مسله یو څه نو هسې بې څه مسلمان وجل دا عظیمه ګناه ده او چې چا مسلمان مړ که دومره موده په جهنم کې پروت چې د دې اړو څه اندازه شته دی نه د الله په علم دی چې کله به تې دې وباسي د دې اوټونو دپاره او د خپل لیډر دپاره یو مسلمان لږي شي د بل وینې تویوي یو لګیا پر یو غیبت کوي بل لګیا د بل غیبت کوي یو د بل غیبت کوي بل د بل غیبت کوي رب العالمین دې زمونږ د دې وطن حفاظت نصیب کړي او الله دې هغه مشران ورله ورکړي چې کوم دینداره دی هغه د اسلام خیر هم غواړي چې یاره په دې ملک اسلامي قانون نافظ شي الله دې هغې خلکو له حکومت ورکړي او د ملک خیر هم غواړي او چې کوم کسان اسلام سره دغه دی اسلامی خلق نه دیندار خلق نه دی او د مل خیر خوانه دی الله ری تباہ برباد ټول عمر ساتي او الله ری تباہ کی هغه خلق نه دی پکار نو دا مې تاسو زمارونه دا مې تاسو ته نصیحت پته یو باندې خبره وکړه ځکه د وټونو په دې وخت کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې پیدا شي یو بل غیبت مه کوئ
یو بل سره جنگ جګړې مه کوئ، یو بل سره روانې مه کوئ، څوک هم د چا په کار نه راځي. د بل دپاره به ځان له دنیا هم تباه کړي او د بل لپاره ځان له به آخرت هم تباه کړي. او چې کوم سړي اونټ ته ولاړ دی هغه هم درته وایي ما له جګړه مه ګوره، هغه چې کوم لیډر دی هغه هم درته وایي ما له جګړه مه ګوره. هغه به دې ملامته کوي چې انصافداره ما خو درته نه ویل ستا څه کار و چې کو دی. نو هم به مړی هم به پړی دا کار مه کوئ.